Welcome in the new class. که غواړئ چې انګلیسي ژبه باندې روانې خبرې وکړئ، محاوره ورباندې وکړئ، ویډیو کې ستاسو لپاره د انګلیسي ژبې د محاورې د قوي کولو لپاره او همدا ډول د زیاتو جملو د زده کولو لپاره یو څه مهمې او ضروري جملې راوړې دي. نو تاسو هم د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ، ملتیا مې وکړئ تر څو هغه جملې چې ما تاسو سره وړي هغه زده کړئ. د مهمو جملو له جملې څخه لومړۍ جمله ده Baby is crying. Baby is crying. ماشوم ژاړي. Baby is crying. ماشوم ژاړي. Baby معنا ماشوم، crying معنا ژاړي. We are tired. We are tired. مونږ ستړي یو. We are tired. مونږ ستړي یو. I should rest. I should rest. زه باید آرام وکړم. I should rest. زه باید آرام وکړم. زه باید ضرور آرام وکړم. I معنا زه، should معنا ضرور، rest آرام کول. بله جمله Do you know me? Do you know me? آیا ته ما پیژنې؟ Do you know me? آیا ته ما پیژنې؟ او که چېرته وایې چې ته هغه پیژنې بل څوک ښایې ورته نو بیا به څه وایې Do you know him? Do you know him? آیا ته هغه پیژنې؟ نو د ضمیرونو په بدلولو سره تاسو کولی شئ چې ځان ته مستقله جمله ورباندې جوړه کړئ. فقط تاسو د کوم مفعولي ضمیر چې دی هغه تاسو بدلوئ او که مفعولي ضمیرونه تاسو زده نه وي ورباندې پوهېږئ نه نو په دې باندې ما مستقله ویډیو درته جوړه کړي چې دې ویډیو په اخر کې به تاسو ته راڅرګنده شي هغه ویډیو او یا زموږ په چینل باندې وګورئ. Go fast. Go fast. تیز لاړ شه. Go fast. تیز لاړ شه. او همدا قسم تاسو کولی شئ چې فاست د نورو ډیرو فعلونو سره استعمال کړئ لکه یو چاته وایئ چې تیز خوراک کوه eat fast همدا قسم تاسو ورته ویلی شئ او یا داسې نور تاسو فقط فعل په سر کې راخلئ او له هغې وروسته فاست ورپسې وروسته کوئ نور به ښایسته او مهمې جملې ورباندې جوړیږي. Call me later. Call me later. وروسته زنګ راته وکړه. Call me later. وروسته زنګ راته وکړه. Come soon. Come soon. زر راشه. Come soon. زر راشه. Who is tired? Who is tired? څوک ستړی دی؟ Who is tired? څوک ستړی دی؟ Who can help me? Who can help me? څوک زما سره کومک کولی شي؟ Who can help me? څوک زما سره کومک کولی شي؟ د انګلیسي ژبې مینوالو او زده کوونکو هڅه وکړئ چې هغه جملې چې مونږ یې درته جوړوو په دې ویډیو کې یا مې چې هغه نورې په نورو ویډیوګانو کې درته جوړې کړي دي تاسو د هغې په مرسته باندې نوره مهمه جملې تاسو جوړوئ یعنې کوم ځای کې چې هلته فاعل راغلی هغه ځای کې تاسو فاعل استعمالوئ کوم ځای کې چې د ورب دوهم خلط راغلی هلته دوهم خلط استعمالوئ فقط تاسو دومره کوئ چې یوازې ضمیر نوم او همدا قسم ورب دغه تاسو بدلوئ او نور د هغه جملې له سټرکچر څخه کار اخلئ کومه چې ما درته جوړې کړي دي یا نورو ځایونو کې تاسو ګورئ نور به تاسو وکولی شئ چې انګلیسي مو هم ورسره زده شي او مهمې جملې به تاسو هم له ځان څخه جوړولی شئ په دې باندې به هم وتوانیږئ. نو که مو ویډیو خوښه شوې وي دا ویډیو درسره لایک او هم یې نورو پښتنو وروڼو او خویندو ته درسره شیر کړئ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او د نورو ښایسته مهمو ویډیوګانو لپاره زموږ سره پاتې شئ. نو دا ویډیو هم دومره بس ده. Thank you very much.